سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د دې غټې سترې بریا مبارکي وایم. افغان ابدالیانو وکولی شوله چې ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې په لومړۍ شل لوبه کې سریلانکا الف لوبډلې ته په 11 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. واقعا نن افغان ابدالیانو ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه. په پیل کې صدیق الله اتل زبید اکبري ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله، خو په آخري شیبو کې بیا افغان لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان ابدالیانو لپاره دې ښه توپونه وکړي. سر په سر خپل وکټ د لاسه ورکړلې. د سریلانکا الف لوبډلې ته 166 منډو هدف کېښوی. د نن لوبې ټاس سریلانکا الف لوبډلې وګټئ چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. افغان ابدالیانو بیا ډېره زبردسته بهترینه توپونه په پیل کې وکړله. صدیق الله اتل زبید اکبري ډېره زبردسته لوبه وکړله. زبید اکبري په 54 توپونو باندې چټکې 57 منډې جوړې کړلې. دا صدیق الله اتل بیا په 40 توپونو باندې چټکې 83 منډې جوړې کړلې. د 118 منډو هدف په تعقیب کې د سریلانکا لوبډلې هم ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی، خو څه وخت چې افغان زمریان توپ اچونې ته راغلله د سریلانکا د توپوونکو سیلاره ورکه کړله. داسې پرېدون داوودزي 3 لوبغاړي وسوځول، بلال سمې او اعلی محمد غضنفر بیا 2 لوبغاړي وسوځول. سریلانکا ونه توانېدله چې په یاد هدف پسې ځان ورسوي. په 19.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 155 منډې جوړې کړلې چې په 11 منډو په توپیر د افغان ابدالیانو څخه ماته وخوړله. د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې به افغان ابدالیان خپله دویمه لوبه سبا لا نه بله ورځ د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. که افغان ابدالیانو بنګلادیش او هانګکانګ لوبډلې ته هم ماته ورکړله، نو افغان ابدالیان به بل پړاو ته لاره هم پیدا کړي. د نن لوبې غوره لوبغاړی صدیق الله اتل اعلان شو. نوموړي په 40 توپونو باندې چټکې 83 منډې جوړې کړې وې. د صدیق الله اتل ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړله چې په بیټینګ کې 7 شپږیزې او 2 سترې څلوریزې شاملې وې.